بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دا زمنګ دی ورور یو تپوس کړی دی او چونکه فائدہ پکې ډیره ده نو زه به دا مخکې جواب کما د دې نورو نه چې الله ته امت مسلمه ته فائدہ ورسوي او رب العالمین ته موږ هم فائدہ راکړي او دا مشکل الله په دې سبب باندې حل کړي. دا ملګری وایي زما زړه باندې غمونه وي او که ذکر وکم هم وایي په زړه مې غم وي، بس د زړه نه مې غم نه زایله کېږي. وایي ما ته د دې دغه وښیوه ده داسې اسباب چې الله ما د دې مصیبت نه خلاص کړي. نو په دې سببونو کې اولنی سبب دا دی چې ته به د الله رب العالمین نه دعا کې خاص کر دا دعا اللهم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال. دا دعا چې وکړي نو ان شاء الله الله به ستا د زړه غمونه ختم کړي. دارنګې لا حول ولا قوة الا بالله دې سم الله رب العالمین د زړه غمونه ختموي د انسان. او بل سبب دا دی چې ته به د زړه کې اخلاص پیدا کړي، چې څومره اخلاص زړه کې زیاتیږي نو غمونه ختمیږي. دریم ته به د الله په دې نعمتونو کې فکر وکړي چې ما باندې ګوره الله فلانې نعمت کړی، فلانې نعمت یې را باندې کړی، فلانې کړی دی، نو زه ولې دا غمونه زړه ته ونیسمه. څلورم دا دی اهل علم وایي حسن الظن بالله، الله به ډېر ښایسته ګمان وکړي چې لکه زما الله رب دی، زما ډېر مهربانه دی، د اویا میندو نه شفقت ډېر دی، هغه الله چرې ما نه خرابوي. بل اهل علم وایي قرات القرآن بالتدبر، دا قرآن به ډېر په سوچ باندې لولي او سوچ او فکر به پکې کې جړا به وسکې، که جړا نه درځي د جړا پیښې به وسکې. او بل علما وایي اکثار النوافل، نفلونه به ډېر زیات کې. او بل سبب اهل علم وایي الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله باندې به ډېر درود وایي. دا درود ډېره قیمتي او لویه سرمایه ده. بل سبب اهل علم وایي طلب العلم الشرعي، شرعي علم به طلب کې، قرآن او حدیث ترجمه به کې. او بل سبب اهل علم وایي الاعراض عن وسوسة الشیطان، دا شیطان چې ته کومه وسوسه چې ته به د دې نه اعراض کې، بیخي به دې ته توجه نه کې. او بل الصلاة الخاشعه، داسې په عاجزۍ مونځ به کې لکه دا چې ستا خیری مونځ یې او ته مړ کېږي به. او بل علما وایي تدبر اسماء الله و صفاته، د رب العالمین اسماء او صفاتو کې بس سوچ کې، الله ډېر ښایسته ذات دی، ولله الاسماء الحسنى، د الله نومونه هم ډېر ښایسته دي. کله چې دې کې ته سوچ او فکر وکړې نو الله به ستا ډېر ښایسته زړه برابر کړي. بل العفو، چې چا څه زیاتې کړی هغه ته به معافي وکړي نو الله به یې د زړه نه غم وباسي. بل التوبه من الذنوب، د ګناهونو نه به توبه وباسي. ګناه څه زړه خرابېږي او زړه باندې د بیمارۍ هغه زنګ راځي، چې کله توبه وباسي نو بیا الله زړه صفا کوي. او بل علما وایي الرضاء بالقضاء، د رب العالمین په قضا باندې فیصله باندې به راضي شي. بل دا دی چې یومک بعد یومک، دا سوچ به وکړي چې که نن شپه د سبب الله ورځ راولي، داسې وخت به راشي چې الله به مې زړه برابر کړی. بل الله باندې به توکل کې، ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، بل حقیقي ایمان به جوړی. او بل اهل علم وایي صبر به کې. او بل وی علما وی په نیکو اعمالو به میشواله کې. او بل د ځان سره حساب کې چې ما الله له څه کړي دي، قبر له مې څه کړي دي، آخرت له مې څه کړي دي. او بل انتظار الفرج، دا انتظار به کې چې ان شاء الله الله به سانتې راولي. او یو بل ډېر قیمتي سبب
هغه د الله ذکر دی. عبدالله ابن بصر رضی الله عنه ویلیو یا رسول الله زړه مې خراب شوی دی، څه وکم؟ وایي همیشه ژبه د الله په ذکر باندې لونده لره. او د الله نبی علیه السلام به ویلي صلی الله علیه وسلم وی لیغان علی قلبی، زما دې زړه باندې وی داسې بې سببه خفقان راشي نو څه د پاسه اویا ځله استغفر الله وویمه نو ایسته الله مې د دې مصیبت نه خلاص کړي. او کله کله مقبرول هم داسې ورتګ پکاري. او لوی ښه سبب اهل علم وی هغه دا دی چې مجالسة العلماء الربانیین، الله پرستو عالمانو سکینه، هغه به تا ته انشاء الله ډېرې ښې لارې وښیي. نور اسباب هم شته، موږ د خپل کتاب الفواید کې را جمع کړي، ځان لیوالی فایده ترې واخلئ نو چې الله زموږ او ستاسې زړونه دا برابر کړي. او موږ د خپل تفسیر کې په سورت بقره کې اویا اتیا صفحې په دې لیکلي دي چې زړونو ته د مرضونو د ګناهونو او د خفقانونو دا څنګه لګي او مرضي زړه به څنګه پیژني او په څه باندې به بیرته زړه سازیږي. الله دې زموږ دا تفسیر په خیر سر ته ورسوي. تقریبا الحمدلله هغه 13 سپاره کې دی. الله دې په خیر ورسوي او الله دې امت ته فایده ورسوي او الله دې زموږ زړونه دا مضبوط کی د الله په دین. الا بذکر الله تطمئن القلوب وما ذلك على الله بعزیز.